سلامونه، وخت مو په خیر. ولسمشر محمد اشرف غني د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله سره کتلي دي. ارګوایي دواړو لوریو په دې کتنه کې د سولې پر دویم پړاو خبرو باندې بحث وکړ. افغانان کولی شي د نوي کال له لومړۍ نیټې څخه تر 15 ورځو پورې له ویزې پرته ازبکستان کې پاتې شي. ازبک چارواکو ویلي چې دا اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریز فعالیت د ښه والي په موخه کړی دی. د عامه ساتنې ملي تصدۍ له روزنیز مرکز څخه به ډېر ژر 400 ساتونکي فارغ شي. د عامه ساتنې ملي تصدۍ وایي چې دغه ساتونکي به د ملي پروژو او بنسټونو د ساتنې مسؤلیت ترسره کوي. د کرکټ نړیوالې شورا د تېرې یوې لسیزې د 20 اوریزو لوبو ځانګړې لوبډله اعلان کړه چې په دې لیست کې د افغان لوبډلې وتلی لوبغاړی راشد خان هم شامل دی. او پاکستان کې د پوځي الوتکې د لوېدلو له امله 2 پوځیان او 2 پیلوټان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې دغه الوتکه یې په کلګټ کې د تخنیکي ستونزې له امله سقوط شوې ده.